وعلیکم سلام جواله کنور څه شاله هله ما خو څنګه دي بس ټول سره امونه زیړ دي او دا تور دي او دا شنتالان خړ دي او لوچي سری دي دا خو ما ته هم پته ده دا خو رنګونه دي ریټ یې څنګه دی ریټ څومره دې پکار دي چې درله واچوم دغه الوچۍ مې لګي او چارک څومره درله واچوم په څو دي وا بچې خو ریټ خو ووایه که نه په څو دي دا چارک په څو دی دا ستا دپاره نه دی سبعینه مې په سل خرڅ کړي او تاله به یې په 80 روپۍ درکړم صحیح ده ځه واچوه او امونه به ستا دپاره چې وشي که نه په 100 روپۍ ښه صحیح ده واچوه چارک دا واچوه چارک هغه واچوه ښیښې واچوه ښه وروره مړه نو دې ته ته وګوره که نه داسې الوچه نه په لغمان کې شته نه په کونړ کې شته نه په قندار کې شته او نه په دریای نور کې شته ما ته پته ده ما ته کله خراب شهر اوړي ته خو شیر کینګ السلام علیکم وعلیکم سلام کاکا ښې جوړي وراره ښې صحت دې ښه دی خیر اوسې مهرباني څه شی پکار و وراره دا امونه هم پکار و 2 روپۍ قیمت لري امونه ستا دپاره چې شي که نه په 10 روپۍ چارکه ښه او دغه الوچې 2 روپۍ قیمت لري دا ستا دپاره په 60 روپۍ چارکه وراره دغه 10 روپۍ دي د امونو او دغه 60 روپۍ د الوچو صحیح شو خیر اوسې وروره 2 دقیقې صبر کړه کاکا ته به یې واچوم او بیا به یې تاله واچوم او قربانه شم خفه نه شي نو او کاکا داسې سرې الوچې مې درته واچولې که نه بس وراره روغې واچوه چې لغمان کې مو والې که نه هم خدای که داسې سرې الوچې پیدا کړي او صبر وکړه تله مې درته دا واله ودرېږه ښه داسې هم دی که نه چې په دې ټول بازار کې به یې پیدا نه کړي بیا ونه وې یا الله ستا نه لاک شکر دغه میوجات مې چې خپل بچي ته بوسمه ایله به خوشحاله شي ورباندې الله په امان وروره دا کوم ډول دکانداري ده لکه دا ته چې کې ولې لږ انصاف پکار دی هغه ته دې امونه په څو ورکه او ما ته دې په څو ویله هغه ته دې امونه ولوچې په 10 روپۍ ورکه او ما ته دې 100 روپۍ ویل دا فرق مه کوه لږ د الله نه وډار شه ګوره وروره ته غوسه کېږه ما جذباتي کېږه ما تا هغه کې په والله که مې دومره فرق هم کړی تا ته یې اوس هم په هماغه ریټ در کوم او هغه که بیا راشي هم په همدغه ریټ یې ورکوم هغه ځکه چې ته د دې کاکا نه خبرې دا 8 یتیمان ماشومانان لري چې هیڅ وسه نه لري چې هغې ته څه خواړه ویسي او دا نه غواړي چې چاته لاس ونیسي یا د هغه نه خیر غواړي یا د چا نه مرسته وغواړي ما څو کرتې کوشش وکړو چې د دغې سړي سره مرسته وکړم خو دا د چا مرستې ته اړتیا نه لري وایي چې ما ته هر څه راکوي الله به یې راکوي نو بالاخره دغه لار مې وموندله چې دا کله هم راشي نو په داسې ښکته نرخ دې ته زه سودا ورکوم چې دا پښیمانه نه شي او دلته نه یې والي او د الله شکر ادا کړي دا صرف او صرف د الله تعالی د رضا لپاره کوم او د دې د حاجت پوره کولو لپاره کوم نو ما تا او هغه کې هیڅ فرق نه دی کړی ته پوهېږې دا په اونۍ کې یو کرتې ما ته راځي او په کومه ورځ چې دا ما ته راشي او زه دې له سودا ورکړم په هغه ورځ باندې زه 2 چنده ګټه کوم په هغه ورځ باندې د 2 برابرو زما سودا کېږي نو تا ته اوس هم په هماغې ریټ درکوم یاره وروره د مجبوره خلکو د اړتیاو پوره کولو په خوند هغه څوک پوهېږي چې خوند یې کتلی وي څو چې د خوښې راته واچوه وړمه وروره د بېوسه خلکو سره مرسته وکړئ الله به له تاسو سره مرسته وکړي